کرن خان د پښتو هغه لوی تعلیم یافته سندرغاړی دی چې په خواصو او عوامو کې یو شان شهرت لري او په خپل ځانګړي انداز او د معیاري کلام په انتخاب کې د موسیقۍ د مینوالو زړونه ګټلي دي. د هغه موسیقۍ ته د راتګ او بیا د دومره ډیر شهرت پیدا کولو قصه هم ډیره عجیبه ده. 15 کلن کرن خان وایي د سوات په یوه ساده زمینداره کورنۍ کې سترګې غړولي او د هغه په کور کې هیڅوک د سندرو د دنیا سره تعلق نه لري، خو د هارون باچا سندرو په هغه دومره تاثیر وکړو چې د موسیقۍ دنیا ته یې په راوستلو مجبوره کړو. هغه ته اوس هم خپل هغه وختونه یاد دي چې سوات کې به کله د کروندې په مهال په پټي کې لګیا او مهنت به یې کولو نو په پوله به ورته سونی او ټیپ ریکارډر پروت و. د دغه ټیپ ریکارډر سره جوخته به یوه کڅوړه د ټیپ د کیسټونو نه ډکه پرته وه. په دغه کیسټونو کې به د خیال محمد استاد، شاه ولی استاد، ګلزار علم او ناشناس وغیره سندرې او غزلې وي. کرن خان به کرونده کوله او دغه غزلې او سندرې به یې هم اوریدلې، خو هغه به په پټي کې د کار کولو په وخت ځان سره ښه جوخته زمزمه هم کوله. وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې کرن خان وایي هلته به په پوله ټیپ غږېدو، دلته به پټي کې ما ځان سره هغه سندره زمزمه کوله او وخت به مې تیرو. کرن خان تر 12 ټولګي زده کړې سوات کې د خپل کلي د مکتبونو څخه کړي، خو وایي چې بیا یو وخت داسې هم راغلو چې لکه د ډیرو نورو پښتنو زلمو ته د مجبورۍ له وجې د زده کړو لړۍ نیمګړې پاتې شوه او هغه کراچۍ ته مزدورۍ له لاړو. خو په کراچۍ کې د مزدورۍ په حالت کې هم د سندرې سره د هغه د یارۍ رشته ونه شلېده. ټوله ورځ چې به په مزدورۍ ستړی شو نو ماښام به یې خپل ستړی ذهن د سندرو په اورېدلو دمه کولو او بیا د سندرو سره خپل دغه شوق یوه ورځ په کراچۍ کې د میشته پښتون موسیقار AR انور تر خوا ورسولو. کرن خان وایي AR انور سره یې د موسیقۍ باقاعده زده کړې پیل کړې چې 3 کاله یې دوام وموندلو، خو بیا هغه خپل کلي سوات ته ستون شو او د AR انور شاګردي ته نیمه کې پاتې شوه. په سوات کې هم کرن خان د سندرو د تربیت لټون پیل کړو او بیا د استاد شیرجان تر دیرې ورسېدو. نور زده کړې د استاد شیرجان څخه وکړي. کرن خان وایي په دغه وخت کې د هارون باچا आवाज میدان ته راووتلو او د بچ د هارون باچا غږ اوریدلو نو سم د نشي کیفیت به پیتاری کولو او هم هغه چې پریکړه وکړه چې لدی وروسته به په خپل سندري وای او په سندره کې به نوم پیدا کوي. او په دغه جذبه کرن خان بیا د پیښور تر سرکاري ریډیو ورسېدو. د پیښور ریډیو نه سندري پیل کړي، بیا ټي وي ته لاړو. خو شهرت په کال 2009 کې د مازیګر په نوم د خپل یو سندریز البم نه پیل کړو. په دغه البم کې هڅې خو د هغه ټولې سندرې او غزلې خلکو خوښې کړې وي، خو دا د باران شپه ګلینن منکر تېره کړه ډیره زیاته مشهوره شوې وه. کرن خان وایي چې د سندرې په جستجو کې کله هم د خپلې تعلیمي لړۍ نه بې فکره نه دی پاتې شوی او که یو خوا د سندرو سفر جاري ساتلی نو بل خوا د علم تکل هم برابر دوام ورکړی. هغه د پیښور پوهنتون نه د MPhil سند ترلاسه کړی او اوس د PhD طالب علم دی. وایي د قام او خاورې سره د خپل ذات نه ډیره مینه لري او غواړي چې د موسیقۍ د لارې پښتنو ته وطن سره د مینې، د امن، سوکالۍ او انسان دوستۍ پیغامونه ورکړي. هغه په خپل هم یو ښه شاعر دی ځکه د کلام په انتخاب کې د ډیر احتیاط نه کار اخلي او کله هم داسې کلام نه وایي چې بې مقصده وي یا لفظونه د پښتون کلتور او د پښتنو د عمومي مزاج په ضد وي. کرن خان وایي که فلم سازانو تر اوسه د ډیرو درنو پیسو وړاندیزونه کړي د هغوی فلمونو دپاره دې سندرې وایي، خو کرن خان ترې انکار کړی. هغه وایي که ټوله دنیا څوک ورکړي خو د فن په معیار به ساز باز ونه کړي. همدغه شان کرن خان تر دې وخته د جینکو سره غبرګې سندرې هم نه دی ویلي، خو وایي چې هر څوک جینکو سره غبرګه سندره ویل کومه بده خبره نه ده، خو د هغه زړه یې نه مني نو ځکه یې تر اوسه نه دی ویلي. د هغه په سندرو او غزلو کې اولیت پښتون قام او وطن سره مینې ته حاصل وي. ځان ته کلک افغان وایي او په لهجه کې د افغانستان د پښتنو رنګ دومره غالب دی چې خپله مور هم ورته کابلی وایي. وایي موږ ټول پښتانه افغانان یو،
افغانستان مو د پلار نیکه کور دی، سوات او پیښور مو هم خپل کور دی او هیڅوک مو له یو بله نشي بیلولی. کرن خان د افغانستان د غوره هنرمند د جایزې ګټلو ترڅنګ تر اوسه پاکستان او افغانستان کې ګڼ شمېر جایزې او ایوارډونه ګټلي دي، خو وايي کله هم فن د جایزو او ایوارډونو ګټلو په جذبه نه کوي، بلکې غواړي چې د خپلو پښتنو زړونه وګټي او هغه وخت ډیر خوشحاله شي چې د لرو بر پښتانه یو بل سره په مینه کولو وویني.